السلام علیکم، زه امری اعظم کار او نن تاسو ته په یو نوی ویډیو کې حاضر شوم. په دې ویډیو کې به تاسو د پوښتنو ځوابونه درکړم. نو هیله ده چې ویډیو سره تر پای پورې وګورئ. تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زه امری اعظم کار راځي شروع کړو. نو زه تاسو ته داسې تاسو د پوښتنو ځوابونه درکوم. نو تاسو به راشئ لومړی فیسبوک ته. لومړی کس پوښتنه کړې و چې څنګه په فیسبوک کې پښتو ژبه پیدا کول شو. نو د دې لپاره به تاسو ښکته راشئ او په دې ځای کې به تاسو سیټینګ او پرایوسی پیدا کړئ او بیا به تاسو په دې ځای کې په دې لینګویج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته ټولې ژبې راړوي. انګلیش، فارسی، ښکته ټول شته دی. اردو، پښتو هم موجوده ده. دغه پښتو ژبه د په دې باندې تاسو کلیک کړئ تاسو ته به د پښتو ژبه انتخاب شي. بل پوښتنه کړې و چې څنګه کولای شو چې په فیسبوک کې د ملګرو لیست پټ کړو، نه فرند لیست پټ کړو. د دې لپاره به تاسو بیک راشئ او په دې ځای کې به تاسو په سیټینګز باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو په دې ځای کې به تاسو ښکته راشئ او په دې ځای کې به تاسو د هاو پیپل کین فیند دغه اپشن به تاسو پیدا کړئ او په دې ځای کې موږ سره دوهم اپشن دی هاو کین سی یور فرند لیست. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته راخلی تاسو سره بل په فرند لیست کې وي یا په پبلک کې وي دا به تاسو ان لیمیټ کړئ. سم دا مسله انټرنیټ له کمزور دی دا به تاسو ان لیمیټ واړوي یو تاسو ته بخکاری بل چاته بنخ کاری. بل پوښتنه کړې و چې موږ څنګه کولای شو چې په فیسبوک کې نوټیفیکیشن بند کړو، یعنی کوم اضافي نوټیفیکیشن چې دی هغه موږ بند کړو. نو د دې لپاره به تاسو بیک راشئ په دې ځای کې تاسو دغه نوټیفیکیشنز اپشن پیدا کړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو هر ډول نوټیفیکیشن بندول شي، کمنټس، ټیګز، هر ډول فرند ریکوست نوټیفیکیشن بندول شي، ویډیو هغه، ګروپ هغه، برت هغه، هر سټوریز اپشن، هر ډول نوټیفیکیشن شي دلته تاسو بندول شي. نو تاسو پوښتنه هم دومره وي. په دې سره ویډیو پای ته رسیږي. کو ویډیو مو خوښ شي ویډیو ته لایک ورکړئ، ویډیو له نورو سره ضرور شریک کړئ. کچیر تاسو د موبایل فیسبوک او انټرنیټ اړوند کوم مشکل لرئ د دې ویډیو په کمنټ کې تاسو موږ ته کمنټ پرېږدئ. نو زه به تاسو ته هم داسې ویډیو جوړ کړم. تر بل ویډیو مو په پاک بخون کې رب باندې سپارم. د خدای په امان.